د خوښۍ او پرمختګ دوه زبردست خبرونه طالبانو تاریخ جوړ کړ. دا چې څنګه، نو جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات 2 میلیارډ ډالرو ته ورسیدل. د ملا برادر په مشرۍ د حکومت اقتصادي برخې مخ پر وړاندې روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویلي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان صادرات 2 میلیارډ ډالرو ته رسیدلي، چې د 1400 لمریز کال په پرتله 115 سلنه او د 1499 لمریز کال په پرتله 116 سلنه زیاتوالی ښیي. د یاد وزارت د څرګندونو له مخې 925 میلیونه 493 زره او 629 ډالرو په ارزښت د ډبرو سکارو، پنبه، وریجې، انار، ممیز، انځر، انګور، انجا، جلغوزه او پیاز پاکستان، هند، ازبکستان، تاجکستان، چین، ایران، عراق، ترکیه، قزاقستان او عربي متحده اماراتو ته صادر شوي. یاد دې وي چې تیر 20 کاله ست چې د افغانستان په تاریخ کې د صادراتو کچې دي د حتی نه ورسېدلې. د صادراتو ډیروالي سره به د هیواد اقتصاد ښه شي او همدارنګه افغانستان ته به ډالر ډیر راشي. دوهم، د اوسپنې ویلې کولو فابریکو تولیدات کې زیاتوالی راغلی. بهر ته د کباړ قاچاق له مخنیوي وروسته د اوسپنې ویلې کولو فابریکو تولیدات زیات شوي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي چې د کابینې د 18 مصوبې د پریکړې له مخې له هیواد څخه د زړو اوسپنو او کباړو صادرول او قاچاق د پخوا په څیر په مطلق ډول بند دي. یاد معاونیت ویلي چې د کباړو او زړو اوسپنو د صادرولو او قاچاق له مخنیوي وروسته د اوسپنې ویلې کوونکو فابریکو د خامو موادو ستونزې حل شوي. د تولیداتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او د حکومت له لوري پر تولیداتو د پام وړ مالیه کمه شوې. یاد دې وي چې اوس مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوسپنې ویلې کولو لسګونه فابریکې فعال دي چې په نړیوالو معیارونو برابر ګاډرو، ګول سیخ، المونیمي او نور بیلابیل توکي تولیدات لري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.